ضیاء الحق قمرخیل د تل په څیر بیا د غني څنګه په نره دفاع وکړه. بلاخوا عثمان عمري کوم حقیقتونه افشا کړ د دغې مهمې موضوع د پوره جزئیاتو لپاره ویډیو تر اخره وګورئ. ضیاء الحق قمرخیل چې په تیر حکومت کې د ننګرهار والي و په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په اړه OCCRP راپور د شخصیت وژنې یوه ناکامه هڅه ده. د مخکینیو افواهاتو په اړه هم پخواني ولسمشر د سیګار څخه د پلټونو غوښتنه کړې وه. هغه سره د نږدې شناخت او کار کولو تجربه لرم او په زغرده وایم چې مفسد نه و بلکې د فساد پر وړاندې د مبارزې سرلاری و. په همدې حال کې بیا عثمان عمري لیکلی دي تاسو ته وایم خبره واورئ. خبره د فاسد او د مفسد نه ده ښه خبره دغه ده ښه واورئ چې سر مو پرې خلاص کړم. په 2008 میلادي کال کې د امریکا په لاس د طالبانو د جانشین حکومت په دوام داخلي او خارجي سیاست پوهانو نیوکې وکړي. امریکا پوهه شوه چې موږ په جنوبي اسیا کې یوه ډیره لویه نظامي سیاسي او اقتصادي اشتباه وکړه. د دې لپاره چې ځان له نړیوالو او خپل ملت څخه خلاص کړي نو د یاد هدف لپاره یې 2 افغان ډاکټران د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې میدان ته ښکته کړل. دواړو ډاکټرانو د نوبل جایزې لپاره د یوه پلان په ترمیم کار روان کړی و او دغه کار ممکن هم و چې په عین وخت کې به دواړه ډاکټران د نوبل د جایزې افغاني ریکارډ اخلي چې په هیڅ صورت امریکا دا نه غوښتل. زلمی د سولې او سفارتي کیږدۍ پیردار کړ او غني د انتقال د پروسس مشر وټاکه تر څو یې په راروانو انتخاباتو کې د دریم ډاکټر پر وړاندې ولوبوي. لوبه تاسې 2 وارې تکرار ولیده. داسې نظام یې رامنځته کړ چې نصف لی او نصف لک باندې شهرت پیدا کړ. څرنګه چې غني او خلیلزاد دواړه سره له پخوا چندان جوړ نه وو او غني د امریکا په شرمناک دام باندې پوه شو نو د امریکا ټولې فورمولې خنثی کړې او د افغان ملت په زړونو کې د یو اتل په څیر راڅرګند شو. موږ ټولو غني ته د نوبل جایزه یعنی خپل زړه ورکوو. اوس هم د امریکا حسه دا ده چې خلیل خو هسې هم د سولې نغاره سوری کړه. داسې نه چې نړیوال غني ته د نوبل د جایزې په امتیاز قایل شي نو په دې چټیاتو یې نړۍ او خپل ملت مصروف کړ لکه د ډالرو تورې چې پرې وتړه دا یې هم هماسې پرې ونیسئ. ځوان نسل د غني له غني فکره او خانۍ خبر دي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دغه ویډیو مو تر اخره ولیده. تاسو هم په دې اړه خپل نظریات را سره کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره مو د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ او همدارنګه زموږ څخه د ملاتړ لپاره ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.